په ننګرهار کې له ځایي اوسیدونکو سره د اسلامي امارت د واکمنۍ د ناوړه چلند راپورونه خپاره شوي. د ننګرهار اوسیدونکي ولې له خپلو مینو ایستل کیږي؟ د نوموړې واکمنۍ دغه چلند ننګرهاریان سخت خفه کړي. بلخوا په افغانستان کې د امنیت په اړه تازه دردونکی راپور خپور شوی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې لیکل شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 3 فصلو کې امنیتي پیښې ډېرې شوي دي. د فروری له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر 13 پورې په دې موده کې د امنیتي مسلو په تړاو 2299 پیښې ثبت شوي دي. د یاد راپور پر بنسټ په دې موده کې د غلا 115 لویې پیښې هم ثبت شوي دي چې د تیر کال همدې مودې په پرتله 7 فصلو کې ډیروالی ښیي. دا یوازې ثبت شوي شمیرې دي او له کابل او ولایتونو څخه د رسیدلو او خپرو شوو معلوماتو پر بنسټ دا کچه ښایي تر دې هم ډیره وي. په ننګرهار کې د کانال ریاست اړوند د فارم هډې دولتي قصبې د 15 دولتي کورونو پخواني دولتي کارمنان او اوسیدونکي وایي د اسلامي امارت واکمني دوی له دغو کورونو څخه وباسي او خپل قومندانان پکې ځای پر ځای کوي. دوی وایي دغه ځمکې چې د پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د یاد کانال کارمنانو او کاریګرو ته د یوه اندازه پیسو په بدل کې ویشل شوي وي او دوی پکې له هماغه مهاله میشت دي، اوس ایستل کیږي. دوی وایي دغه کارمنان او اجیران چې ډیرکه یې اوس تقاعد شوي بل ځای د میشتېدو لپاره امکانات نه لري، خو د نوموړې واکمنۍ سرتیري پرې چاپې وهي او دوی په زور له دغو کورونو څخه وباسي. د تیرې 15 یا 5 پر ورځ د کانال ریاست د ساتونکو قومندان د دغه ځای یو شمېر سپینګیري اوسیدونکي څارخونې ته وړي وو. له ځینو کورونو یې پخواني کارمنان ایستلي او له سویلي ولایتونو څخه ننګرهار ته د دندې لپاره د راغلو ځواکونو کورنۍ پکې میشتې شوي دي. وایي موږ چیرته لاړ شو؟ په ټول جلال آباد ښار کې کرایې کور نه پیدا کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.